د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 100 شنې خونې شتون لري چې د سبزیجاتو د تولید په برخه کې د خلکو اړتیاوې تر ډیره پوره کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې همیشه یې د بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او هڅې یې دا دي چې په اړونده برخه کې د بزګرانو لپاره لاسوخلتونه برابر کړي. شنو خونو په ذریعه موږ کولی شو چې په هاف سیزن یا هغه سیزن چې د تولید لپاره مساعد نه وي موږ وکولی شو د دغه شنې خونې په ذریعه هلته تولید وکړی شو چې دا ډېر موثریت ډېر په دې کې دی. یعنې هغه تولید چې په آزاده ساحه کې کېږي نسبت په ګرین هاوس کې د اووه چنده د آزاده ساحې په نسبت زیات حاصل ورکول کېږي. یعنې دا یوه موثره ټکنالوژي ده. عموما د طبیعي کود او کنټرول محیط ته د حشراتو امراضو نه خوندي محیط ته. بل لور ته د شنو خونو مالکان د سبزیجاتو د زیات شوي تولید له امله خوښ دي. دوی له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د تخمونو، درملو او نورو برخو کې ورسره همکارۍ ته دوام ورکړي. هر څه کرل کېږي خو بادرنګ او بارومیان مونږ کرو خپله. نور ټین ډېر کرل کېږي کوسې هر شي کوم شي چې کوي دوکان کرل کېږي هر څه. خو موږ د دوه شنه کرو چې یو بادرنګ دی یو هغه دی بنجان. موږ ته باید د مارکیټ جوړ پیدا کړي او چې بادرنګ لږ زیات راشي موږ بادرنګ په 30-40 قیمت خرڅېږي. ډېرې ستونزو سره مخامخ پوه شوې. موږ ته باید ځانګړې هغه پیدا کړي بازار میدان به موږ شی خرڅ کړو چې خپل په وطن کې خپل د خلکو دپاره خدمت کوم د پردي تر لاس نه بلاندې. خو ما د حکومت څخه دغه هیله ده چې د دوی سره همکاري وکړي په دغه کې چې ماسکې ما همکاري ورسره وسي لا موږ به ډېر خوشحاله سو. اوس په دغه کې نیمۍ برخه دوی ورسره وخت د پلاستیک ته چې نه ویسي بل په سراتې سره د بخاري غم یې ورته وخوړه سي نیمۍ درجه ورته وخوړه سي نیمۍ به دوی کې لا یو دغ کېږي. د سیمې اوسیدونکي هم د شنو خونو پر زیاتوالي خوښي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د سبزیجاتو بیې ټیټې شي او خلک به وکولی شي تازه او ارزانه سبزیجات ترلاسه کړي. په خوست کې د شنو خونو نشوالی و مخکې د اوس په خوست کې په زیاترو سیمو کې شنو خونې جوړې شوې دي چې له امله یې په مارکیټونو کې د سبزیجاتو بیه هم ښه دي او تازه سبزي هم هر وخت پیدا کېږي په مارکیټونو کې. له اړوندو چارواکو څخه هم دا هیله ده چې په دې برخه کې دی توجه وکړي او د بزګرانو سره همکاري وکړي. په مخته مونږه سبزیجات له ګاونډیو هیوادونو څخه راتلل نو اوس مونږ په خپله په افغانستان کې او په الحال په خوست ولایت کې خپله شنې خونې لرو چې مخته به مونږه د ټماټرو کیلو د پاکستان څخه به راتلل یا د نورو ګاونډیو هیوادونو څخه په 80 افغانۍ به موږ ته تمامېده. اوس شکر الحمدلله موږ 2 کیلو په 50 روپۍ اخلو. دا یادونې وړ ده چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د شنو خونو جوړېدل زیات شوي چې د کورني اقتصاد پیاوړتیا لپاره بزګران پکې په بېلابېلو موسمونو کې ډول ډول ترکاري کوي او بازار ته یې وړاندې کوي.